څو منټه وخت دی چې پردی وخت ونه نیسو څو دقیقې وخت دی وایه خاصه د نننۍ معزز مجلس غونډې د اسلامي امارت ټولو نظامی سیاسی ملکی اقتصادي خصوصا د موږ د امارت ځلانده ستوری ویاند مجاهد سے ورسره ملګري د نورو رسنیو استازو په عموم کې د غونډې ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې د موږ له ژبې هغه څه ووځي چې په هغې باندې الله راضي وي، د موږ د مظلومو شهیدانو زخمیانو بندیانو عام افغانانو د درد ترجمانی وشي. را بشم خپل موضوع ته. نور ملګري هم په غونډه کې حاضر دي، هغوی به هم بیانونه کوي. د میثاق رسنۍ نه یو علم مننه کوو، تشکر کورودنۍ ورته وایو چې د افغانانو د آینده نسل لپاره داسې یو فلم به ورته ووایو مستند جوړ کړی دی چې تر قیامته پورې به د افغان نسل ته دا درس ورکوي چې څوک د پردیو په اشاره قتلونه کوي، د پردیو غلامي کوي، د هغې انجام به دی. که څه هم په خوله باندې به وایي چې وطن مور ده او زه د خپل مور خدمت کوم، ساتنه کوم، خو که عمل ته یې وکسو، کرویې ته یې وګورو، شاید د دوی دغه شعار او دغه دعوا سل په سلو کې غلطه ده او غلطه به وي. ستاسې مخې د دیوال وي، خپل مور ته بېادبي ډېره ډېره معاف، خپل مور ته له خپل پلار او زوی بل چا ته اجازه نه ورکړي. نو د خلکو خو د دنیا ټولو کافرانو ته، ټولو وحشیانو ته د دې اجازه ورکړه چې زه در سره یم، د مور ټیکری مې که خرڅوي، که لیلام کوي، که هر څه ورباندې کوي، بلکې دغې غالبا خوست پروټیشن فورس ته که څه بلا ده، خو د سی آی ای پټ ځواکونه، پټ غلامان، هغوی دا ورته وایي چې ته راته کښېنه زه کار کوم. اسلام یو عجیب حکیمانه انداز چلولی دی، د ولا او د برا مسله یې راخیستې ده. پخوا به مو قصې اورېدلې له استادانو نه چې یهودان داسې دي، نصارا داسې دي. قرآن کریم کې به مو دغه آیتونه لوستل، د هغوی سره چې چا ملګري کړي وه، داسې وه داسې وه. موږ په فکر کې به دا تېرېده چې دا پخوا زمانه کې وه، نو شاید پوره تعلم او زده کړې ته ضرورت نه وي، ځکه اوس خو دا شی نشته. خو کله چې په یو ځای کې میلمانه وو 12 کاله 14 کاله، قرآن کریم به چې کله موږ لوستلو، آیات په آیات، قدم په قدم
موږ به دا فکر وکړو چې دا د الله تعالی کتاب اوس نازل دی یا نازلیږي شاید پخوا دا موږ نه وي لیدلی تدبر مو په هغې کې نه وکړو کله چې مدینه منوره زادها الله شرف و عزه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هلته حاکم و صحابه وزیران و د مدینې یهودانو د دې دپاره چې انتقام واخلي اسلامي ریاست حاکمیت هلته ختم کړي د مکې د مشرکینو سره یې لاس یو کړ چې څنګه په مدینه منوره باندې یرغل وکړي تر څو چې دغه اسلامي ریاست له منځه یوسي دا خبره به موږ اورېده پخوا کتابونو کې به ویله خو سبحان الله 125 کاله مخکې دا مو په خپلو سترګو ولیده چې کلمه د منطقي خلک چې دغه مشرکینو سره د امارات په پرځولو او په سقوط کې د مجاهد د افغان په ځپلو کې که یهودان نه وو نو شاید ډېر د هغې نه کم هم نه وو ځکه هغه ظلم هغه وحشت چې څومره معلومات مونږ کړی دی څومره پوښتنه مونږ کړې ده یا د رسنیو د لارو هغه موږ لیدلی دي بدرانو یې هغه ظلم نه کولو دوی په دې باندې ډېرېدل شاید د دنیا یو قانون دونه قانون په یو وخت د اوقاتو کې ما دې ته راکش کړي چې دا وحشت دې ولې کړی دی خو د ما ورته د افغانانو په نام باندې چرسیانو بنګیانو پوډریانو شرابیانو هغوی ورته ویل په دیوال هم زه وراوړم په سپیو باندې هم زه دړم د زنانو تلاشي و تفتیش هم زه کوم فقط ته ماته رهنمایي کوه دا به تر قیامته پورې نه د چا هیر شي او نه به یې هیریږي او نه به یې هیر وي انشاءالله هغه قصې چې ماته مخکې مجاهدینو کړي وي یا بعضې قومي خلکو کړي وي یا په د 3-4 ورځو کې چې کوم میسیجونه د ما سره پرته دي بعضو خلکو نه مې معلومات غوښتو هغه واقعي چې شوي وي تاسې په خدای باور وکئ چې د ما حوصله د اورېدلو هم نشته چې زه یې واورم فقط د هغې تحمل وکړم نو هغه پلار او هغه مور چې هغې تر مخه د دې بچی ناګناه په دې باندې په شهادت رسوي چې یا طالب یې یا د طالب همکار یې یا مجاهد یې یا د ډوډۍ ورکړې ده نو د هغې به څه حال یا بالفرض هغه پلار او هغه زوی چې د دوی تر مخه دغه وحشیانو هغه له ټیکري رانیسي سرونه لوسوي هغه بې عزته کېږي د هغوی به څه حال خو لله الحمد په دې کرسۍ باندې ناست ومه پخوا سراجي صاحب یو شعر ویلی و اوس یو 2 بیتونه یې رایاد شول وایي چې که په ازغي مې زړه زخمي نه و بورا به نه یم که مې تیارې روښانه نه کړې نو ښکلا به نه یم که دا د سحر خمران مې یو مړی نه کړل ټول بیا راته وایه چې عصایه د بیضا به نه یم سبحان الله د ما هغه باوقاره افغان هغه باضمیره باوجدانه افغان چې د دې وحشیانو په مقابل کې راپورته شه دا خمران روغتیا د یوې مړی کړ نتیجه یې دا شوه چې له بګرامه له شپې تښتي او په میدانونو کې
د ماشومانو رقم لکه یو ماشوم سره د چې جنګ شي هغه یو ستر نه وګټي په لوبه کې په څه کې هغه شیان متوي د ماشومانو رقم په هغې متولو باندې اخته وي لله الحمد د الله نصرت د الله فضل و کرم و بیا د دغه قربانۍ و برکت که چېرته دغه وحشیان دا د CIA روزل شوي پټې ملشې چې نه یې وجدان لرلو نه یې ضمیر لرلو تر ننه پورې پاتې وای شاید په زرګونو په لکونو خلک نور هم په شهادت باندې رسولي خو بیا هم د الله شکر ادا کوو بیا هم د الله شکر ادا کوو چې خدای تعالی په خپل نصرت د دوی نه خلاص او د دنیا هغه بادران چې دوی ته روزنه ورکوله د دې خلکو نه دا پوښتنه نه وه لا يسأل عما يفعل الله تعالی فرمایي وایي زه یو ذات یم یو حکیم یم زه چې څه کوم د ما نه څوک پوښتنه نشي کولی د انسانانو به پوښتنه کېږي خو په دوی کې هر یو د دوی فرد هر یو د دوی غړی هغه دې ځای ته رسېدلی وو چې لا یسأل هر څه چې وکړل دې به پوښتنه نه کوي دلته برینام جمهور رئیسان چې و دوه و کدرې وو هغوی هم ترنه پوښتنه نه شوه کولی هغوی هم محکمې ته نه شول پیش کولی ځکه له پاسه نه په هغې باندې زور خو کله نه کله بعضې خلک بعضې شیطاني رسنۍ د موږ مجاهدین یا مثلا د موږ د امارت منصبین غړي هغه په دې باندې بدناموي وایي تاسو خو عفه کړي ده پلني ولایت کې یو کس بیا مړ شوی ګورئ ورونو د امارت لخوا د عفې مختصر دوه درې ټکي به درته ووایم چې کله د امریکایانو سره معاهده وشوه د جناب خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د خولې وایي شیخ صاحب محترم ته مې جواب ولیږلو امیر المؤمنین صاحب ته چې د خارجیانو سره خو خبره معلومه شوه سرنوشت معلوم شو دلته د داخلي خلک د دوی سره چې همکار وو د دوی فوج وو د دوی لښکر وو دې په ارتباط باندې به څه کوو که چېرته خدای نخواسته انتقام شروع شي خانه جنګي به راشي نو د ما نظر خدا دی که دې خلکو ته عموما عفو وشي دا به خیر جناب شیخ صاحب محترم هغوی دا نظر تایید کړل عمومي عفوه په افغانستان کې اعلان کړ او هغه ورځ چې کله کابل سقوط کولو د دې ظالمانو د لاس نه د شیخ صاحب محترم په مجلس کې موږ هم ناستو جناب رئیس الوزراء صاحب د ملي دفاع وزیر صاحب خلیفه صاحب سراج الدین موجود وو انس حقانی صاحب موجود وو مولوی عبدالکبیر صاحب د مهاجرین وزیر موجود وو داسې یو څه مشران نور هم وو یو ملګري پیشنهاد ورته وکړو چې شیخ صاحب محترم خبره ختمو شیخ صاحب محترم د ګوتو په شمار باندې لاس 15 یا شل د سربراه خلک د دې مفسدینو که دا محکمې ته راکش کړو دا به ډېر خوند وکړي نو شیخ صاحب محترم غلی شو هغه خبره ته ډېر غوږ نیسي چې څه ورته وایي غوږ یې نیولې ته به وایي چې د ما دا ټولې ومنلې ښه ده چې دا خبره خلاصه کړه ما ورته ووایي چې شیخ صاحب محترم د دې پلاني مولوي صاحب خو نظر موږ ته ډېر خوند راکړو دې په ضمن کې دغه د KPF په هغې وخت کې د آذربایجان که دا هم محکمې ته راکش شي خوند به وکړي ځکه هم ډېر ظلمونه او وحشتونه کړي دي مجلس چې خلاص شو سبحان الله د کشرانو فکر د مشرانو ځای ته نه رسېږي مختصرا به درته ووایم وایي ما چې عفه کړې ده عامه مې کړې ده ولو که په هغې کې اشرف غني ویم څوک به په هغې باندې کار نه لري
دغه ته موږ نن هم متعهد یو. که چېرته دا عفه نه وای شوي، زه چې کله کله د بعضو مجاهدینو نظرونه وینم، اخلاص وینم، غیرت وینم، صداقت وینم، په خدای باور وکړئ د دوی قبرونه یې هم درته ورخ کړي وو، خو د خپل امیر امر ته مطیع پاتې دي. د دې خلکو په ظلمونو وحشتونو هر څه باندې سترګې پټې کړي دي چې هر څه یې کړي پروا نشته. که څه هم موږ په دې باندې یوه اندازه که پوهېږو که نه پوهېږو ګمان کوو دغه معفون عنهم خلک چې دي دا مو ګمان دی، تجربه هم دا راته وایي که خدای مکړه د اوسنی نظام په دې بله واوښتو چپه شو او دا خلک هغه معهود خلک که بیا راغله د هغې پخوا وحشتونو نه بیا هم زیات وحشت کوي، په دې هم پوهېږو. خو خیر هغه مستقبل ده، موږ په هغې باندې علم غیب نه لرو، هغه به الله ته وسپارو. آخري کې وا لطیفه درته وایم ورونو، د دې خلکو د ظلمونو په ارتباط باندې په هغې به اکتفا هم وکړو. دا خبره مې دوه درې ځایه نور هم کړې ده، خوند راکوي ډېره. وایي موږک خو پېژنې انشاءالله، کندریان موږک ورته ویلې که چې وایي هغې پیشو ته عریضه وکړه ډېر په احترام په ادب باندې چې پیشو خورې کله چې ما خورې خدای په خاطر باندې ما سره محکمه کوه، دلایل به سره وایو، که چېرته زه مات شوم پړ شوم بیا مې وخوره مشکل نشته، ځکه وایي پړ مې که مړ مې که، او که بې دلیله بې موجبه او بې ثبوته او بې شاهده لګېږي ما خورې او وژنې مې اعدام کوې مې، ما ته بیا ګیله درېږي، دا ظلم دی، دا ښه کار نه دی. وایي پیشو چې کله دا رضا راوړه وایي که ته د سر نه تر پایه پورې برتونه یې وخوځول را وخوځول، لیکل ورته شروع کړل. وایي موږکه وروره ستا رضا مې ولیده، ستا پیغام مې واورېدو، خو په تعصب سره باید ووایم، تعصب نسبتا موږک ته چې ما ډېر کتابونه ولوستل، ومې لیدل، ومې کتل، مطالعه مې کړل، خو هره پاڼه چې ما راړوله په تا باندې مستقیما د اعدام حکم و چې موږک باید اعدام شي. هغې سره محکمې ته ضرورت نشته، هغې سره دعوې ته ضرورت نشته، لهذا عریضه دې خپله در واخله. که چېرته موږ د 25 کلونو د 20 کلونو د ظلمونو د وحشتونو کتاب راواړو، تاسې په خدای باور وکړئ، په موږ ما کوئ، ټول نه یادوم ځکه دلته خو ډېر خلک وو، خو په لسګونو یا په شلګونو یا په زرګونو ټول هغه خلک دي چې هغه بې محکمې قابل دي چې هغه باید اعدام شي. ځکه د تاریخ په پاڼه کې بدترین انسان له دې نشته چې په خپله خاوره باندې د چا سره معامله وکړي، یو څوک راولي په هغې باندې خپل خلک ووژني، په هغې باندې خپل خلک بې عزته کړي، تباه یې کړي، برباد یې کړي، بندیان یې کړي، ویې ځوروي، یتیمان یې کړي. شاید د تاریخ په پاڼه کې له دې نه بل ظلم وحشت او له دې بل جهالت او حماقت وي هم. خو بیا هم خدای دې د خلکو ته هدایت وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ویل اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. موږ هم وایو چې الله د هدایت ورته وکړي. که چېرته د هدایت قابل نه و، الله ته مقدره نه وه، بیا الله پوهېږي، فیصله یې پوهېږي چې څه ورسره کوي، په هغې کې موږ څه نه شو ویل. خو ورونو آخري پیغام مې دا دی چې د خدای په خاطر باندې یلغرګرو ته، اشغالګرو ته په آینده کې زمینه ما مسیدوئ. خدای ما کړه، خدای ما کړه،
که چا دې ته زمینه مساعده کړه شاید د پخوا جزا هم په سخت جزا ورسیږي. دلته به خلک تهدیدونه هم کوي، بمبرونه به هم کوي او د چا په اصطلاح باندې وایي رقیب دومره زورور نه دی للی ورپسې له شا د بل چا اکمالات دي، دا به هم وي. خو دا نظام به انشاءالله که چېرته موږ ظالمان نشو، خاینان نشو، مفسدین نشو، جاسوسان نشو، وطن فروشان نشو، خدای ته مو امید دی چې دا نظام به تر ډېره وخته وي. او که چېرته خدای مکړه موږ بد خلک شو لکه دوی چې بیا نو توقع د دې نشته چې دا نظام بقا وکړي. البته تهدیدونه، بمبرونه، پلنونه، هغه خوار اربکیان، هغه چرسیان و بانګیان اربکیان چې هغې دا نه پېژندو چې امریکا څوک ده، افغانستان څوک ده، خو چرسې وهل معاش یې اخیستیم او تا په مقابل کې جنګېدو. نن شاید بعضې خلک هغه استخدام کړي، خو ډېره لویه اشتباه ده. کاشکې دا اشتباه ونه کړي، کاشکې د افغانستان د تاریخ نه، د امارت د تاریخ نه درس زده کړي، سبق زده کړي، هغه څه ته غوږ ونیسي چې د موږ مشران هغوی ته وایي، هغه به د موږ د دوی د ټولو په ګټه باندې وي. او پاتې شول CIA ځواکونه. یو ارمان مې دا دی چې کاشکې دوی افغانان نه وای. دوهم ارمان مې دا دی چې افغانان خو وو، کاشکې دا د خوست خلک نه وای. کاشکې دا د خوست ولایت په نام باندې نه یادېدی چې د خوست زربتیان. دا که نور ټول ولایتونو ته احترام لرو، دا د ګیلمجم یادېدی، دا د دوستمیان یادېدی، پروا نه وکړه. ځکه هغه مارشال صاحب و، هغه خو د افغانانو په وینو باندې مارشالۍ ته رسېدلی و. خو کاشکې د موږ د منطقې د دویمه بدنامي یې موږ ته نه وای راوړی. خو په دې کې به هم د الله حکمت وي. الله دې د وطن نور جوړ کړي. کومې زیاتې او کمې کمزوري خبرې د موږ نه وتلې وي د هغې بخښنه غواړو. الله تعالی دې د موږ په حال باندې خصوصي رحم وکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.